د کشر ورور واده دی نیمه په هوا ده د کشر ورور واده دی نیمه په هوا ده دا ډول او سرنا پرې د لاسونو کیسې وره. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو د بیر ورجا پرشا درویش یم. پروګرام دی ستاسو د خوښې ښکلی مازدیګر. امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به یې. مینوالو، نن پروګرام کې راغلی یم په نوهار ضلع کې تولاندی کلي ته. دلته کې د دې علاقې یو ډیر زبردست زلمی شاعر د پښتو ادب سره بې کچه مینه لري. نو د نعیم رضا صاحب په خوا کې ناست یم. راځئ چې نیغ په نیغ ورسره ملو شو. السلام علیکم ګرانه ملګریه، ښکلي مازدیګر پروګرام کې درته ستړي مشي او خرکلی وایم. ډېره مننه او ډېره مهرباني ستاسو دلته د راتګ او ډېره مننه. ګرانه دا راته ووایه چې د شاعرۍ باقاعده آغاز مو د کله نه وکړو؟ شاعرۍ آغاز خو تقریبا چې زیات کېږي کال نیمه کېږي، دومره وخت نه کېږي. زمونږ د دې ښکلي مازدیګر کتونکي هم په تمه دي، څه به راسره شریک کول غواړئ؟ څه غزل، ټپه، چاربیته؟ نوې یو غزل ویمه. د ځان پیژنګلو پورې تر دې ښه ده راغلی وم د ځان پیژنګلو پورې تر دې ښه ده راغلی وم د ځان نه مې په موټو کې ګریوان راشو کوو د ځان پیژنګلو پورې تر دې ښه ده راغلی وم د ځان نه مې په موټو کې ګریوان راشو کوو. تعبیر یې داسې ښکاري چې په زوره به د خپل کم روماني غزل دی، بخښنه غواړم. تعبیر یې داسې ښکاري چې په زوره به د خپل کم په خوب کې مې ستا پوزې نه پیزوان راشو کوو. چې هر وخت یې ورځم قبر ته په ژوند رانه خفه وه هر وخت یې ورځم قبر ته په ژوند رانه خفه وه د مور نه مې په مړونو کې خفګان راشو کوو. مکتبه کې ده چې ما ویلې نعیم جانه ستا په شان به لیونی شم ما ویلې نعیم جانه ستا په شان به لیونی شم ما ځکه د زړګي نه یو ارمان راشو کوو. دا یو بل نوی غزل دی، ستاسو ملګرو ته یې ډالۍ وي چې په خوب کې تصویرونه په زړګي باندې اږدم په خوب کې تصویرونه په زړګي باندې اږدم په ویښه ستا یادونه په زړګي باندې اږدم او هغه ما چې مازدیګر کې په تندي درله وخل اوس هغه شنه خالونه په زړګي باندې اږدم او عادت یمه ګبرو شم د بنګړو اواز چې واورم زه هغسې لاسونه په زړګي باندې اږدم عادت یمه ګبرو شم د بنګړو اواز چې واورم زه هغسې لاسونه په زړګي باندې اږدم. نیمه چې بیمار شم زما دغه یو علاج دی دا ستا هغه شعرونه په زړګي باندې اږدم. ډېر ښه، ډېر ښکلی، ډېره مزه یې کړي ده. وړاندې به راسره څه شریک کول غواړئ؟ بل دا یو غزل دی، زوړ غزل دی چې ازغن ازغن ماحول کې د ګلونو کیسې واوره په خپل ژوندون غاوره د غمونو کیسې واوره په خپل ژوندون غاوره د غمونو کیسې واوره او په یو لفظ به مسلمان شي په بل لفظ به د کافر کې شاعر سره لږ کښېنه د شعرونو کیسې واوره په یو لفظ به مسلمان شي په بل لفظ به د کافر کې شاعر سره لږ کښېنه د شعرونو کیسې واوره او ملا سره چې کښېنمه په خپل ایمان مې شک شي دا نور پرس پرېږده د رکاتونو کیسې واوره او زما د زړه په ځمکه د شعرونو تخم پروت دی سینې ته غوږ راجوخ کړه د شعرونو کیسې واوره او د کشر ورور واده دی نیمه په هوا ده دا ډول او سرنا پرې د لاسونو کیسې واوره. ډېر ښه، ډېر ښکلی. ګرانه ملګري، آخره کې زموږ مینوالو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ نو پیغام خو نور داسې څه خاص نشته دی، خو بالحال چې کومه غوغا جوړه شوې ده د کرونا یو وبا ده، نو کوم احتیاطي تدابیر دي دا اختیار کړئ او بل چې کوم دی دا ګپ نه دی، دا حقیقت دی، دا یو وبا ده، یو بیماری ده، نو ښه خبره ده تاسو احتیاط وکړئ. ډېره مننه. تاسو هم ډېره مننه چې زموږ د ملګرو ته مو دومره ښکلي شعرونه ډالۍ کړه. یو جهان مننه ستاسو د راتګ او هر کله راشئ. ډېره مهرباني. مینوالو، یقینا چې ستاسو به د نعیم رضا بی دا شاعري خوښه شوې وي. په دې سره زه جعفر شاه درویش سره د خپلو ملګرو ستاسو نه اجازت غواړم. ښاد او آباد بریالي اوسئ. د الله په امان.